خلق وای بوی درنه د اتروزی خلق وای بوی درنه د اتروزی ستا لاړې میزان پورې مګلی دي ګوتې مې د لسونه یوله شوې ګوتې مې د لسونه یوله شوې دومره مې وعدې د چا شمارلې دي دغه شعرونه دي په ملیشیا کې زموږ ملګري توصیف جمال ورته ډالۍ وي ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې او ستاسو د سپورټ चलो एक बार फिर से हम दोनों अजनबी बन जाए चलो एक बार फिर से हम दोनों अजनबी बन जाए ना तू मुझको गलत अंदाज से देखे ना मैं तुझको गलत अंदाज से देखूं चलो एक बार फिर से हम दोनों अजनबी बन जाए चलो एक बार फिर से हम दोनों अजनबी बन जाए कोई रहता है आसमान में क्या ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता एक ही शख्त जहान में क्या زلا هغس د ځان په غم کې ګرځم زلا هغس ټکرې خورم په لاره زلا هغس د ژوند نه یم مایوس زلا هغس د ژوند په دایره کې زلا هغسې سلګۍ وهمه زلا هغسې د ښار کړم غیبتونه زلا هغسې غونډومه کاغذونه زلا هغسې د کلي وران ګودر ته زلا هغسې د کلي وران ګودر ته زلا هغسې زړه چاودې ټپې کومه مخکې مې هم منله خو اوس درته قسم کومه څه چې لیکم اول په ځان ماتم کومه داسې څوک نشته چې دا زاري مې تر جانانه یوسي دا پنکاري دا شاعري مې تر جانانه یوسي زه ستا نه ډېر لرې یم ډېر لرې یمه نه څه ویلی شم او نه د څه خبرې یمه خو ګران اشنا ته چې نه یې ناسته ولاړه لاله خوند نه راکوي نو قدرمندو دغه شعر دی زموږ ګران ملګري په سعودي عرب کې زموږ مسافر ملګری دی شهادالله صاحب ته یې ډالۍ وي په ډېره مینه او ډېره مینه وله ورکوي په ماتو جود باندې مې بار دی لکه مړی ماښام بغیر له تا نه ستړی ژوند او ستړی ماښام بس ته چې لاړې نو د ځان سره دې وړی ماښام د ځان قاتل یم او زه او بل نیمګړی ماښام دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس له دا قصه راته څه ورانه غوندې ښکاري टूट जाता हूँ हर जगह अक्सर ऐसे किरदार का खिलौना हो मैं आखिरी बार पूछने वाला हूँ क्या एतबार का खिलौना हो لار بیا ګورهم زړه راپسې زه درنه لاړم ته راځه راپسې خبره دا ده چې ما ځان کوڼ کړی ته اوازونه هم کوه راپسې دننه زه تنهایي وخوړمه تا بنده کړې دروازه راپسې نادان د ښکلو نه عکسونه غواړي خبره کیږي دا یوه راپسې دغه شعرونه دي زموږ ګران ملګري ابراهیم مومند ته دې ډالۍ وي او دغه آی ډي وله فالو هم کوي او ډېره مینه ورکوي ډېره زیاته مننه